وعلیکم السلام ورحمت الله. د رزق د پیدا کولو لپاره ګیره خرول حرام دي، واسم خرول حرام دي. دغه سړي رزق بس رزق چې هغه په ګناه باندې رزق ګټي. د الله رسول ویلي ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. بنده د رزق نه محرومي په ګناه باندې چې کله ګناه وکړي، د ګناه په وجه سره د اعلی رزق نه محرومي الله یې ښکته راغورځوي. نو فرزق چې په ګناه څوک پیدا کوي کنه دا ډېر نافوی دی. ګناه خو رزق ختموي د الله رسول وی. هر مشکل چې انسان ته رسیږي په بما کسبت ایدیکم دا د انسان د بد عملۍ د وجې نه. انسان له الله رزق لیکلی چې ګناه وکړي ست الله یې محروم کړي. په ډېره سختۍ سره خلک رزقونه پیدا کوي چې کوم خلک ګناهونه کوي. چې کوم ګناهونه نه کوي هغې له الله داسې رزق ورکوي لکه مرغانو له. سهار چې وزي او ماښام چې راځي ماړی. حلال هم ورکوي، پاک هم ورکوي، اسانۍ سره هم ورکوي. کوم خلک چې ګناهونه کوي هغې الله داسې ستړي کړي دي رزق پسې سروالي بروالی ګرځي. نو ګیري د رزق دپاره خرول چې یاره دوبۍ کې ګیري والا نه پرېږده چا ویله چې اوس دا ټول دوبۍ والا به ګیري خرئ او که خرئ هم بد کوي. ولې د رزق وعده الله صرف دوبۍ او عمان کې کړې ده، د دنیا کې بل ځای کې رزق نه میلاویږي. یا دا ټول خلک عمان او دوبۍ او سعودیه کې دي. الله هر چا له رزق لیکلی دی او رزق سړي پسې داسې ګرځي لکه څنګه چې پسې نیټه او اجل ګرځي. من نه سړی خلاصېدی شي نه. رزق هم چې د دنیا کې پوره کلی نه وي که نه، ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها د الله رسول دی. یو سړی به تر هغې پورې مړ کېږي نه، مرګ به پرې نه راځي تر څو چې د دنیا کې خپل رزق نه وي پوره کړی. نو دا غلطې خبرې د الله رسول لعنت ولې ده په هغه چا باندې چې ګیري خورئ. ویلکم من فعل بکم تباه شوی دا کار د باندې چا کړی دی؟ او دا د ښځو سره مشابهت دی. سړی پیدا کړی دی ځان نه ښځه جوړوي ګیرې خرئ الله څه کوي چې زه رزق پیدا کوم بچو له سبا به دا بچي په دغه رزق باندې مزې کوي او ته په قبر کې پروت یې او الله به نن یې سره حساب کوي.